أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. مخکې الله پاک د مؤمنانو بیان فرمایو او بیا د منافقانو حالت ذکر شو. وس الله پاک د هغه کسانو بیان کوي چې په جبه باندې د ایمان دعوی کوي لیکن انفاق فی سبیل الله د الله په لار کې خرچ نه کوي. او دارنګ د هغه مؤمنانو بیان فرمای یعنی هغه مؤمنان هم په دې کې داخل دي چې په ګناهونو کې اخته دي او توبه نو باسي او د قرآن مجید اوریدو ته التفات او فکر نه کوي. نو الله پاک فرمای الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا وخت نه دی نږدې شوی مؤمنانو ته ان تخشع قلوبهم چې عجزي وکړي زړونه د دو لذکر الله د الله پاک یاداشته. ذکر د زړه وشو لیکن مراد د دې نه ټول بدن او ټول اندامونه دي چې دا د الله پاک د قانون موافق جوړ شي او دا ټول د الله پاک احکاماتو ته غاړه کیږي. ځکه زړه دا بادشاه دی په بدن کې او اندامونه هغه د حکم موافق چلیږي او استعمالیږي. وما نزل من الحق او هغه حق ته چې نازل شوی دی چې مؤمنان عجزي وکړي او دغه شانتي د الله پاک یاداشته او هغه حق ته چې نازل شوی دی دې ته خپل ځان تسلیم کړي. ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب او نکیږي دو پشان د هغه کسانو چې ورکړی شوی دی هغو ته کتاب من قبل مخکې د دینه یعنی اهل کتاب فطال عليهم الامد نو پس اوږده شوه په دو باندې موده فقست قلوبهم نو سخت شو زړونه د دو بیا د ځان نه تحریفات شروع کړو د الله پاک په کتاب کې دغه شان د ځان د پاره راهبان او نور سا هغه ونیو. الله پاک فرمای وکثیر منهم فاسقون او زیاد د دون فاسقان دي یعنی زړونه د ټولو کلک شیو لیکن بیا وروستو څه کسانو توبه وویسته او یا څه کسانو د کفر نه هغه راوګرځېدو. نو الله پاک وایي چې اکثریت د دو فاسقان دی او بعضې کسان د دو نه هغه راګرځېدلي.
اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها پوه شئ چې یقینا الله پاک ژوندی کوي ځمکه بعد موتها رستو د مرګ د هغې نه، یعنې رستو د وچوالي د هغې نه الله پاک ځمکه بیا تازه کوي. نو دا دلیل دی په دې باندې چې څنګه دغه وچه ځمکه او شړه ځمکه الله پاک دوباره تازه کی او په دې کې هغه شنه ګیاګانې هغه راوباسي، نو دغه شان الله پاک به د مړه انسانان دا به دوباره را ژوندي کړي. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، یقینا بیان کړي دي مونږ ستاسو دپاره آیتونه د دې دپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ. ان المصدقین والمصدقات، یقینا تصدیق کوونکی نارینه او تصدیق کوونکی زنانه، واقرضوا الله قرضا حسنا، او چې قرض ورکی الله پاک ته قرض خیسته، یعنی په اخلاص سره. یضاعف لهم، زیاتی کېدی شي د پاره د دو، یعنی دا قرض به زیاتی کېدی شي د دو د پاره. او بیا کم از کم چې د الله پاک په لاره کې یا د فی سبیل الله د پاره یو عمل انسان وکي، نو کم از کم دا چې سیوا کیږي نو 200 باندې به الله پاک د دې اجر او بدله ورکوي. او زیات نه زیات بیا د الله پاک خپله مرضي ده چې څومره په عمل کې اخلاص. یضاعف لهم، زیاتی کېدی شي دا قرض د پاره د دو، ولهم اجر کریم، او د دو د پاره اجر او ثواب عزتمند دی. والذین آمنوا بالله ورسله، او هغه کسان چې ایمان راوړی په الله پاک باندې، ورسله او په رسولانو د الله پاک باندې، اولئک هم الصدیقون، دغه کسان دو صدیقین دي. والشهداء عند ربهم، او شهدا دي پنځ د رب ددو. والشهدا چې دا گواهی کوونکي دي د قیامت په ورځ باندې، یا د الله پاک په لاره کې دو خپل ځان قرباني کوونکي دي. نو الله پاک فرمای لهم اجرهم و نورهم، د دو د پاره ثواب د دو ده او رڼا د دو ده. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، نو د دغې صدیقینو او شهداو په مقابله کې، د دې مؤمنانو په مقابله کې الله پاک وایي چې هغه کسان چې هغو انکار کړی دی او تکذیب کوي د آیتونو زمونږ، اولئک اصحاب الجحیم، دغه کسان دو جهنمیان دي، دو به په اور کې اوسیږي. او کم کسانو چې ایمان راوړی دی او د الله د احکاماتو موافق زندگی تیری، نو الله پاک وایي د دو د پاره به اجر وي او رڼا به وي د دو د پاره، یعنی دو به په هیڅ حالت کې پریشانه کیږي. نو الم یأن للذین آمنوا، آیا وخت نه دی نږدې شوی مؤمنانو ته، ان تخشع قلوبهم، چې عجزي وکړي زړونه د دو، لذکر الله، یاداشت د الله پاک ته، وما نزل من الحق، او هغه حق ته چې نازل شوی دی، ولا یکونو، او دا چې دودی نه کیږي، کالذین، پشان د هغه کسانو، اوتوا الکتاب، چې ورکړی شوی دی دو ته کتاب، من قبل، مخکی، فطال علیهم الامد، پس اوږده شوه په دو باندې موده، فقست قلوبهم، نو سخت شو زړونه د دو، وکثیر منهم فاسقون، او زیاد د دونه فاسقان دي.
اعلموا پوشی ان الله چی یقینا الله پاک یحیی الارض ژوندی کوي ځمکه یعنی تازه کوي ځمکه بعد موتها وروستو د وچوالي د هغې نه قد بینا یقینا بیان کړي دي مونږه لکم الآیات تاسو د پاره آیتونه لعلکم تعقلون د دې د پاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ ان المصدقین یقینا تصدیق کوونکي نارینه والمصدقات او تصدیق کوونکي زنانه واقرضوا الله او چې قرض ورکي الله پاک ته قرضا حسنا قرض خیستا یضاعف لهم زیاتی کې دی بشي د پاره ددو ولهم اجر کریم او ددو د پاره ثواب عزتمند دی والذین آمنوا او هغه کسان چې ایمان راوړی دی بالله په الله پاک باندې ورسوله او پر رسولانو د هغه باندې اولئک هم الصدیقون دغه کسان دو صدیقین دي والشهداء او شهدا دي عند ربهم پنیز در رب ددو لهم اجرهم ددو د پاره ثواب ددو ده ونورهم او رنا ددو ده والذین کفروا او هغه کسان چې کفر کړي ده وکذبوا بآیاتنا او تکذیب کړه د آیاتونو زمون اولئک اصحاب الجحیم دغه کسان اوسیدونکي د اور دي